السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې تاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د انټرنیټ یوه مسله درښیم. ملګرو کله چې تاسو په موبایل کې انټرنیټ دغه مسله کوي نو دغه به تاسو څنګه حلوئ. ملګرو دغه مسله څه ده؟ کله چې تاسو په خپل موبایل کې د انټرنیټ پیکیج واخلئ او د هغه انټرنیټ کومه پیکیج ولګېږي او انټرنیټ ډیټا هم کار کوي، خو بیا هم ستاسو په موبایل کې نه پلی سټور او د هغه رقم نه فیسبوک نه واټساپ نه یو یو سی براوزر یا یو شی هم کار نه کوي. نو ملګرو دغه مسله څه ده؟ که چیرې غواړئ چې په دغه مسلې باندې پوه سئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. نو ملګرو بس ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخ به تاسو لاړ سئ د خپل موبایل سیټینګ ته. کله چې تاسو د خپل موبایل سیټینګ ته ولاړاست د هغه رقم ملګرو تاسو د مور اپشن وینئ. ګوره ملګرو زه یې ځم فیسبوک ته. کله چې هم زه فیسبوک ته ولاړ سم ګوره ملګرو زه فیسبوک کې ویډیوګانو ته رالم. کله چې زه ویډیوګانو ته راسم اوس زه دلته یوه ویډیو پلی کوم. ګوره ملګرو دغه ویډیو ده زه غواړم چې دا پلی کړم. ګوره ملګرو کله چې ته کلیک په وکړم ګوره سرچینګ روان ده، دغه ویډیو ګوره پلی کېږي یعنې دغه ویډیو نه پلی کوي، یعنې دلته یو ایرر تاسو درکوي چې دغه ویډیو ولې نه پلی کوي. نو ملګرو دغه رقم پلی سټور هم کار نه کوي او واټساپ هم کار نه کوي. نو د دې ایرر څه ده؟ ملګرو تاسو به د خپل موبایل سیټینګ ته ولاړ سئ. کله چې د خپل موبایل سیټینګ ته ولاړاست د هغه رقم به د مور اپشن باندې کلیک وکړئ او د هغه رقم په نیټورک باندې کلیک وکړئ. بیا ملګرو ګوره که چیرې تاسو دوه سیمه لګولي وو، دا موبلینګ سیم ده دا موبلینګ سیم ده، نو ملګرو ګوره زه چې کومه ډیټا استعمالوم په دویم سیم کې ده نو تاسو به په دویم سیم باندې کلیک وکړئ. که چیرې تاسو په اول سیم کې والا هغه هېڅ مسله نه کوي، تاسو به په اول سیم باندې کلیک وکړئ. کله چې دلته تاسو رالاست ګوره ملګرو یو خو دغه د پریپیډ نیټورک ټایپ. ملګرو کله چې دلته تاسو راسئ دلته خو به یا 4G یا 3G هغه مسله نه کوي. ګوره ملګرو اکسس پوینټ نیم په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره ملګرو دلته تاسو ته دغه راړي موبلینک راړي، موبلینک انټرنیټ راړي او موبلینک MMS راړي. نو ملګرو د هغه رقم به ګوره تاسو په دا پلس نښان باندې کلیک وکړئ. کله چې دا پلس نښان باندې کلیک وکړئ دلته به ایډیټ اکسس پوینټ نیم یعنې خپله به یو اکسس نیم جوړ کړئ، په نیم باندې به کلیک وکړئ. ملګرو هر نوم سمې ورکوئ، دلته به تاسو هغه نوم ورکوئ او د هغه رقم به یې اوکې کړئ. کله چې هغه اوکې کړئ بیا به په APN باندې ملګرو دلته به تاسو هم هغه نوم ورکوئ، یعنې کم نوم چې تاسو زړه ولو هغه نوم به دلته ورکوئ او د هغه رقم به یې اوکې کړئ. کله چې دغه دواړه تاسو اوکې کړئ د هغه رقم به په بیک باندې وځئ. بیا به ملګرو تاسو راسئ دغه کلیک به په دې خان باندې وکړئ، یعنې په هغه نوي اکسس نیم باندې به تاسو کلیک وکړئ او د هغه رقم به په بیک باندې وځئ. بیا به بیک وځئ، بیا به د هغه رقم ملګرو تاسو له ټول دغه څخه په بیک وځئ او د هغه رقم به فیسبوک ته ولاړ سئ. کله چې ملګرو تاسو فیسبوک ته ولاړاست ګوره ملګرو هغه ډرامه دلته ولاړه ده. کله چې دا ویډیو زه پلی کړم ګوره ملګرو تاسو ولیدل چې هغه ویډیو چې سوله پلی سوله نو د هغه رقم که اوس هر څه ویډیوګانې وي، هر څه د پلی سټور مسله یا د بل شي مسله هغه ټولې به دلته تاسو هغه ویډیوګانې اوس پلی کړي. ګوره ملګرو زما فیسبوک تر اوسه ویډیوګانې نه پلی کولې او اوس یې پلی کړې. د هغه رقم که چیرې د پلی سټور مسله وه پلی سټور مسله به هم د هغه رقم ته حل سوي، د واټساپ هغه به هم حل سوي او د هغه رقم د یو بل یو سی براوزر وه یا بل یو وه هغه به ټولې حل سوي. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوي. که ویډیو خوښه سوي ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.